بسم الله الرحمن الرحیم. د بدني روزنې او سپورت لوی ریاست او د اولمپیک ملي کمیټې رئیس محترم نظر محمد مطمئن صاحب، د بدني روزنې او سپورت لوی ریاست فني او مسلکي مرستیال محترم حافظ احمد جان صاحب، د اولمپیک ملي کمیټې اجرایه رئیس محترم داد محمد پاینده اختری صاحب، د بدني روزنې او سپورت ریاست د دفتر رئیس محترم مولوی صاحب محمد الله احساس صاحب، د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز رئیس محترم مفتی انعام الله سمنګانی صاحب، د رسنیو استازو او درنو ګډونوالو، د ملت د دولت حساب ورکولو برنامې په لړ کې د موږ دویمې خبري ناستې ته ښه راغلاست. په دې ناسته کې به انشاءالله د سپورت د ریاست د فعالیتونو په اړه باندې تاسو ته معلومات درکړل سي او بیا به ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. او اوس د بدني روزنې او سپورت او اولمپیک کمیټې له محترم رئیس نه هیله کوو چې خپله وینا وړاندې کړي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العلي العظيم. د رسنیو د مرکز د مشرتابه او ملګرو، همدارنګه د رسنیو د استازو او دلته راغلو ته او لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې په اړه باندې چې په یو کال کې څه شوي دي، په لنډ ډول باندې غواړو چې هیوادوالو ته هغه څه وړاندې کړو چې سوي دي. لومړی دا چې اولمپیک او بدني روزنه یا ورزش کومه اداره ده؟ د بدني روزنې او ورزش ریاست هغه مقام دی چې ټولو دینی، فرهنګي او اخلاقي ارزښتونو ته په پوره ژمنتیا سره په ملي کچه د ورزش د بنسټیز کولو په برخه کې فعالیت کوي، چې اصلي موخې یې ورزش ته پراختیا ورکول، د ورزش فرهنګ ټول شموله کول او د ټولنې بېلابېلو اقشارو لپاره د ورزش لپاره لاسرسی او اسانتیا ده. په دې سربیره د اولمپیک ملي کمیټه په افغانستان کې یو غیر دولتي بنسټ دی چې د ورزش د تنظیم او ودې لپاره فعالیت کوي. د اولمپیک ملي کمیټه په هیواد کې دننه او له هیواده بهر لوبې رهبري کوي. دا کمیټه مسؤلیت لري چې ورزشکاران د بین المللي او په ځانګړي ډول د نړیوال اولمپیک لپاره د نړیوالو اولمپیکي لوبو لپاره چمتو او ولیږي او د هغوی لپاره د میډال ګټلو لپاره زمینه برابره کړي. د دې کمیټې بودیجه د نړیوال اولمپیک له لوري ورکول کیږي، همدارنګه د افغانستان حکومت یا د اسلامي امارت یې هم ورته ورکوي. د ورزش د پراختیا لپاره دوی زمینه برابروي. موخه او هدف د بدني روزنې او ورزش ریاست موخه ورزش ته پراختیا ورکول، رشد، د ورزش د فرهنګ ټول شموله کول او د ټولنې د بېلابېلو اقشار لپاره د ورزش د لاسرسي اسانتیاوي او فکري روزنه ده. ماموریت په هیواد کې د اسلامي ارزښتونو سره سم د متوازن سپورت د ودې او پرمختګ لپاره د ټولو اسانتیاوو برابرول، خدماتو او فعالیتونو په وړاندې کولو سره ترسره کیږي. اول، د هیواد ټولو اتباعو په ځانګړې توګه د میرمنو، ماشومانو، سپینږیرو او معلولینو کسان لپاره د مناسب ورزشي ماحول برابرول. دوم، په ټولنه کې د ورزش لپاره د خلکو ملاتړ هڅول، د بدني روزنې او ورزش او ملي اولمپیک کمیټې پیاوړتیا، په ټولنه کې د تخنیکي او مسلکي مهارتونو وده او ورزش ته د خلکو هڅول. دریم، د دیني هویت پیاوړتیا، د معنوي، فزیکي، احساساتي او فکري اړخونو وده، د ورزشکارانو هڅول او اسلامي اخلاقي ارزښتونو ته د افغان کلتور پر بنسټ پراختیا ورکول. څلورم، د ملي او محلي سپورټونو پراختیا، د اولمپیکي او غیر اولمپیکي سپورټونو پراختیا، په پریکړو کې د پور ورکوونکو او فدراسیونونو پراختیا او ګډون، د سپورت پروګرامونو پلان او پلي کول. پنځم، د ورزشکارانو، اتلانو، روزونکو، ریفرانو، تجربه کارانو او نورو ورزشي کارکوونکو د مادي او اخلاقي حقونو ملاتړ. شپږم،
په ټولنه کې د خلکو د استعدادونو صحي پیاوړتیا او د هیواد لپاره د سپورټ ویاړونه ترلاسه کول. اووم، د سپورټ د معیار کولو او د سپورټي خدماتو چمتو کولو لپاره د سپورټ زیربنا جوړول. اتم، د ملي او نړیوالو معیارونو سره سم د سپورټي خدماتو چمتو کول او ورزش ته د ورزشکارانو او عامو خلکو هڅول. نهم، د نړیوال اولمپیک، اسیا اولمپیک او نړیوالو فدراسیونونو د قوانینو سره سم د ملي او نړیوالو سیالیو د تنظیم لپاره د ستراتیژیو، پلانونو، پالیسیو، پراختیایي پلانونو ډیزاین او ترتیب کول. لسم، د کلبونو ثبت او راجستر د فعالیت جواز صادرول د فدراسیونونو، روزونکو، لوبسارانو، مخکشانو، لوبغالو، سازمانونو، اتحادیو، کمپلیکسونو او ورزشي اتحادیو د فعالیتونو تمدید، تعلیق او لغوه کول. د بدني روزنې د عمومي ریاست اداري تشکیلات ټول ټال 640 تنه رسمي کارکونکي لري چې په مرکز کې خارجي رتبه یو بست، ما فوق یو بست، فوق چې پخوا یو بست و اوس هغه تعدیل سوی ده، او اول بستونه 3، دوهم بستونه 6، دریم بستونه 10، څلورم بستونه 58، پنځم بستونه 63، شپږم بستونه 18، اووم بستونه 55، اتم بستونه 60 چې په مرکز کې ټول 285 بستونه دي. په ولایتونو کې دوهم بستونه 6، دریم بستونه 33، څلورم بستونه 51، پنځه بستونه 9، شپږم بستونه 22، اووم بستونه 109، اتم بستونه 19 او ټول 349 بستونه په ولایتونو کې لرو چې مجموع کې 640 بستونه کېږي. د اولمپیک ملي کمیټو اداري تشکیل ډیر لږ ده چې هغه تقریبا 14 بستونه رسمي دي او نور ټول افتخاري کارونه کوي. 16 بستونه دي چې هغه له نړیوال اولمپیک او نړیوالو فدراسیونو سره ارتباطات قاموي. په مرکز او ولایتونو کې د سپورت د چارو د وضعیت ښه والي په موخه د تشکیلاتو اصلاح او د تیر کال په پرتله 15% زیاتوالی راغلی دی. دا معلومات ټولو ته کیږي چې د اسلامي امارت اقتصادي وضعیت ته په کتو سره په اکثرو وزارتونو او ادارو کې تشکیلات تنقیص یا کم سولو، خو موږ د اسلامي امارت له مشرانو او د تشکیلاتو د ارزونې کمیټې څخه مننه کوو چې د سپورت په برخه کې نه ده چې زموږ څخه پخوانی تشکیل تنقیص کو، بلکې د 20 کلن تیر نظام پر مهال چې کوم تشکیلات ولو 15% یې موږ ته لوړ کړل. د هیواد په کچه د بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست د یو کلن کاري پلان پر بنسټ لاسته راوړنې په لاندې ډول دي. د ځایونو او تاسیساتو په برخه کې: الف، په 29 ولایتونو کې 2000 کسیز جمنازیمونه چې جوړ شوي وو هغه یا د ښاروالۍ یا هم د نورو ارګانونو په اختیار کې وو. د اولمپیک ملي کمیټه او ورزش عمومي ریاست په هلو ځلو باندې د ریاست الوزرا په هدایت باندې دا جمنازیمونه د ورزش ادارې ته په واک کې ورکول شوي دي او یا جریان لري. په تیرو کلونو کې 29 داسې جمنازیمونه وو چې تقریبا د هر جمنازیم تخمینی قیمت $1,000,000 کېږي. دا د واحدې عملیاتي ادارې لخوا جوړ شوي ولو او دا ځینې ښاروالۍ او ځینو نورو ادارو ته تسلیم شوي ولو. د اسلامي امارت په راتګ سره موږ وتوانېدلو چې ټول هغه ورزشي جمنازیمونه چې له نورو ادارو سره وو دا د ورزش ادارې ته په بېلابېلو ولایتونو کې تسلیم شي. د ریاست الوزرا محترم مقام د تربیت بدني په وړاندیز او مناسب پلان په بنسټ د کابل ښار په حضوري چمن کې چې 85 جریبه ځمکه ده د دې لپاره د تفریحي او سپورټي ساحې جوړولو لپاره مکمل تفصیلي پلان جوړ شو. د چمن حضوري
پخوا په تربیت بدني پورې اړه نه درلودله. دا یو داسې ساحه ده چې په تېرو څو کلونو کې بېلابېلې ادارې پې باندې دعوه درلودله او هرې ادارې کول چې دا خپل ځان ته یوسي، چې تر ډیره د کابل ښاروالي او په وروستیو کې د واحد عملیاتي ادارې ته سپارل شوې وه چې یو تجارتي ساحه ځینې جوړه سي. کله چې موږ راغللو د اسلامي امارت په راتګ باندې چون دا ساحه همداسې شاړه پاته وله، د واحد د ښاروالۍ سره یا د ریاست الوزرا ته وړاندیز وکړئ، هغوی مختلف بېلابېلې ادارې وټاکلې چې په دې باندې کښېني مجلس وکړي، چې په دې کې ښارسازي وه، ښاروالي وله، واحد عملیاتي و، مالیې وزارت و، اطلاعات کلتور وزارت و او تربیت بدني و ورزش اداره وله. پرېکړه داسې وسوله چې هرې ادارې د دې ساحې لپاره ښه پلان او طرحه جوړه کړله، هماغې ادارې ته به دا ساحه سپارل کیږي، چې بالاخره الحمدلله د تربیت بدني او ورزش اداره په دې وتوانېدله چې د نورو ادارو په پرتله یو ښه قانع او منل شوی پلان جوړ کړي، چې بالاخره هغه د ریاست الوزرا لخوا څخه هم د دې ادارو چې مشرې د ښارسازي وزیر نعماني صاحب کوله د هغوی لخوا تایید سوله او هم د ریاست الوزرا لخوا تایید سوله. فعلا چمن حضوري تربیت بدني پورې اړه لري، دا چې هغه مراحل به وروسته مخته ځي. همدارنګه د کورنیو او بهرنیو تمویلونکو د بودیجې د جلبولو په موخه د میرمنو لپاره د یو کمپلیکس مکمل پلان وړاندې کول. ستونزه دا وه چې هر ځل به موږ قطر ته تلو یا دلته هم ډېر ځله له دې سوال سره مخ کېدلو چې د میرمنو ورزش به څنګه کېږي. موږ د دې لپاره چې په ټوله اسلامي نړۍ کې دا که قطر ده، دا که سعودي عربستان ده، که زموږ ګاونډي هیوادونه دي، د میرمنو لپاره ځانګړي ځایونه دي. ولې متاسفانه په تېرو 20 کلونو کې نه یوازې دا چې د میرمنو لپاره مناسب ځایونه وجود نه درلود، د هلکانو لپاره هم مناسب ځایونه وجود نه درلود. د نړیوال اولمپیک او د ځینو ادارو سره په دې باندې بحث کړی ده چې موږ څنګه کولی سو د میرمن لپاره یو ځانګړی کمپلیکس جوړ کړو. د دې لپاره پلان او هغه انجینري کارونه تکمیل کړي دي او واده هم کړې ده نړیوال اولمپیک، اسیایي اولمپیک چې په دې برخه کې همکاري وکړي. امید دی چې یو د میرمن لپاره یو ځانګړی کمپلیکس که چیرې نړیوال له موږ سره همکاري وکړي په آینده کې ولرو. همدارنګه 15 داسې ورزشي تعمیرونه چې هغوی یا نیمه کاره وو یا پاتې ولو، جمنازیمونه دي، سټوډیمونه دي، ځینې ودانۍ دي، د هغوی براورد او تخنیکي اسناد ترتیب شوي دي. د پلان او پالیسي په برخه کې د پلان او پالیسي ریاست چې په تیر وختونو کې تقریبا په پلش کې و او اوس انجینر صاحب محمد حنیف چې د دې مشري کوي او په نوي تشکیل کې موږ ته د انجینري بستونه راکړل سولو. الحمدلله ډیر کار یې کړی ده چې یو ستراتیژیک پلان او مسوده نهایي کول دي. همدارنګه د بدني روزنې او سپورت قانون تعدیل او د پلان د مسودې چمتو کول دي. د ګمارنو د مسودې چمتو کول دي چې په دې کې اداري دندې او صلاحیتونه، ورزشي فدراسیونو د ایجاد شرایط او معیارونه، د ورزشي فعالیت جواز، د اسلامي امارت له پالیسۍ سره سم د ورزشکارانو د خوړو د مصرف او خوب ځای اړوند چارې ترسره کول. څلورم، د طرز العملونو میکانیزمونو د مسودې چمتو کول، د فدراسیونونو د ټاکنو طرز العمل، د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو طرز العمل، د ورزش د پراختیا طرز العمل، د ټاکنو میکانیزم، مالیې وزارت ته د ورزشي عوایدو د ورتللو طرحه، د پولې هاخوا غاړې د کمیسیون لایحه، د ادارې د محیط زیست او حفظ صحي د ساتنې طرز العمل، د ورزشکارانو او جیرانو د البسي او ترانسپورت کړنلاره، چې دا ډیر زیات کار ده. که دلته سړی وړاندې کوي کیدای سي په سلګونو صفحې وي، که ضرورت و کیدلی سي په سکرین باندې درته وښیي چې په دې لنډه موده کې کمیسیونونه جوړ سولو او مسودې او لایحې دا یې تکمیل کړي دي چې انشاءالله العزیز عدلیه وزارت او اړونده ادارو ته به لیږل کیږي. په تخنیکي او مسلکي سکتور کې سپورټي فعالیتونه، اول داخلي فعالیتونه،
د هیواد په پلازمینه کابل او ولایتونو کې 950 رسمي مناسباتي او تشویقي بېلابېلې ورزشي برنامې ترسره سوي دي چې انشاءالله العزیز اکثره د رسنیو له خوا نه نشر سوي هم دي. دوم، په نیمروز ولایت کې د مویتای سیالیو ترسره کول چې د ایران، پاکستان او افغانستان ورزشکارانو پکې ګډون کړی و چې دا هماغه اولې 3 میاشتې چې د اسلامي امارت راتګ و موږ وتوانېدلو چې د ګاونډیو هیوادونو ورزشکاران هم نیمروز ولایت ته راولو. همدارنګه په هرات ولایت کې د MMA سبک د رزمي لوبو سیالیو ترسره کول چې د ایران، پاکستان او افغانستان ورزشکارانو پکې برخه اخیستې وه. دا داسې حال و چې دلته ټوله نړۍ اخته وه، میډیا وه چې په افغانستان کې ګډوډي ده او امنیت مسله، نو وتوانېدلو چې د ګاونډیو هیوادونو ځینې لوبغاړي افغانستان ته راسي. هم د بزکشي لیګ چې دا یو ډېر پر مصرفه کار و او تقریبا داسې ویل کېدلی چې په تیر کال کې 3 لیګ به ونسي. د ملي راډیو تلویزیون د رئیس وثیق صاحب په ډیره همکاري باندې او د بزکشي د ولایتي فدراسیونو په همکاري باندې موږ وتوانېدلو چې د بزکشي 3 لیګ هم په لاره واچوو او دا په داسې حال کې چې په تیرو 2 لیګونو کې هیڅ کله د دې هغه قهرمان د سیاسینو د مداخلې او د زورواکو د مداخلې له امله نه وسوي. ولې په 3 لیګ کې د کندهار ټیم قهرمان اعلان سو او کندوز ټیم 2 مقام ترلاسه کړ او بغلان ټیم 3 مقام ترلاسه کړ او بدخشان 4 مقام ترلاسه کړ چې موږ وتوانېدلو د زورواکو او سیاستوالو مداخله پکې نه وي. د تیر کال په اوږدو کې د کلبونو روزونکو ته له قانوني پړاو وروسته د 100 جوازونو توزیع وله. جوازونه پخوا داسې ویشل سوي دي چې ډېر پکې لایحې او مقررات په نظر کې نه ونیول سوي او تر ډېره پورې پکې ځینې د فساد دوسیې ولې. موږ د جوازونو په توزیع کې احتیاط کړی ده او تر اوسه پورې ډېر کم جوازونه ویشلي دي خو د کلبونو فعالیتونه نه دي منع کړي. امید دی چې ټولو کلبونو ته جوازونه وویشل سي. له پلان سره سم د تیر یو کال په اوږدو کې تر 200 زیاتو د بېلابېلو رشتو له ورزشي کلبونو څخه نظارت او څارنه. تر ډېره پورې زموږ فوکس په دې باندې و چې څنګه وکولای سو لوبې ولایتونو او ولسوالیو او کلیو ته یوسو چې پخوا یوازې په مرکزونو کې وي. نو د کلبونو څخه څارنه په دې یو کال کې تقریبا ډېره کمه سوې ده خو بیا هم 200 کلبونه نظارت سوي دي او لیدنې ورڅخه سوي دي او لازم هدایت هم ورته سوي دي. د ولایتي ادارو د کاري امورو د څارنې او ورزشکارانو د هڅونې په موخه د هیواد تر 100 زیاتو ولایتونو ته د رهبري او بېلابېلو سفرونه. موږ داسې ولایتونو ته ولاړلو چې په لومړي ځل و چې د ورزش ادارې رهبري هلته ولاړ سي. مثلا زابل ولایت چې هیڅ کله په لوړه کچه څوک نه ورته ورغلی. همدارنګه غزنی ولایت او وتوانېدلو چې ځینې لرو پرتو ولایتونو ته سفرونه وکړو. حتی په شمال کې ولسوالیو ته زموږ رهبري ولاړله او له ولسوالیو څخه په لوبو کې ګډون ورسره وکړي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې څخه د بېلابېلو ملي فدراسیونونو 2000 نارینه او ښځینه ورزشکارانو ته د مرستو راجلبول. په لومړیو وختو کې ویل کېدلو چې کیدای سي د ورزش اداره یا د اولمپیک ملي کمیټې د نړیوال اولمپیک لخوا دا رقم سي چې مسایلو کې هماهنګي ورسره ونه لري او یا توقف سي. ولی الحمدلله په لومړي ځل چې په 18 د نومبر 2021 کې موږ اولمپیک ملي کمیټې له نړیوالو استازو سره مجلس وکړ. دغه مجلس پر بنا باندې 15,000 ډالر هغوی افغانستان ته راولېږلو او دا نه یوازې هلکانو بلکې میرمنو ته هم ورسېدلې چې د ژمي په ورځو کې هغوی سره همکاري وسوله. همدارنګه د اولمپیک ملي کمیټې او ورزش ریاست یا د نړیوالو لخوا 600 کارکوونکو ته مرستې ورکړل سولې. همدارنګه 110 معلولو ورزشکارانو ته هم خوراکي مواد ورکړل سولو.
د عصري یو داسې موضوع چې ډیره جنجالي موضوع وله او د تیر نظام له وخته 3.5 میلیونه افغانۍ لا هم په جنجال کې پاته دي. موږ وتوانېدلو چې د 1400 کال د وروستۍ روبې عصریه 3760 نارینه او ښځینه ورزشکارانو ته په شفاف ډول باندې توزیع سي، نه یوازې په مرکز کې بلکې داسې ولایتونه ولو چې په لومړي ځل باندې هغوی د عصري لپاره ورزشکارانو ته رسول کیږي. او په دې کې یو بل کار دا وسو چې په عصري سیستم کې د غېږ نیونې لپاره ورته ورکړل سوله، نیزه بازي چې پخوا له یاده ایستل سوې وله هغه ته ورکړل سوله، او غرسی یا خوسی چې دا پخوا پکې نه وو هغوی دپاره هم عصریه په نظر کې ونیول سوله. همدارنګه په پلازمینې کابل او ولایتونو کې 50 فوقالعاده ورزشي برنامې وسولې چې اکثره د اولمپیک ملي کمیټې او ورزش ادارې رهبري پکې ګډون کړی و. موږ د فوټبال او فوټسال په برخه کې چې ډیرو دا فکر کاوه چې فوټبال به د فیفا یا نړیوال فوټبال فدراسیون لخوا له تعلیق سره مخ سي، ولې نه ده چې له تعلیق سره مخ نسو. الحمدلله موږ د پخوا په پرتله باندې د فوټبال او فوټسال په برخه کې د کلنۍ جنتري سره مطابق بهرني سفرونه کړي دي، مسابقات سوي دي، او په کور دننه هم تر ډیره پورې د جنتري مطابق لوبې سوي دي. یو له هغو نه هغه لوبې ولې چې په تیرو 20 کلونو کې د فوټبال اداره نه وه توانېدلې چې هغه عملي کړي. څو لوبې وې؟ 8 لوبې ولې 18 د جمهوریت په وخت کې سوې ولې، او دا نورې پاتې ټولې په ډېر 48 په ډېر لنډ وخت کې الحمدلله العزیز په افغانستان کې دننه او بالاخره فاینل په کندهار کې وسو. همدارنګه موږ د فوټبال د لوړ سن لوبې چې افغانستان له قطر، هندوستان او بنګلادیش سره لرلې دا لوبې وسولې. په افغانستان له سنګاپور، اندونیزیا، ویتنام سره دوستانه لوبې لرلې. درېیمه لوبه پکې 14 کلن ولو چې کرغزستان، ازبکستان او تاجکستان سره ولې، او څلورمې پکې د فوټبال ملي لوبډله وه چې هانګ کانګ، هندوستان او کمبودیا سره وې او موږ پکې ګډون وکولی سوای. همدارنګه د خارجي هغه لوبې چې د فوټسال ولې کرغزستان، تاجکستان او ازبکستان کې ولې. همدارنګه دوهم ځل 19 کلن ولو چې په ازبکستان، کرغزستان او تاجکستان کې وو او نایب قهرماني میډال یې وګاټی. او دریم ایران، عراق او له ایران سره وې چې هم هلته پکې ګډون وسو. او په کور دننه هم د فوټبال لیګ برتر و چې 115 ورزشکارانو پکې ګډون کړی و. 11 ولایتونو کې و، 248 داوران پکې و، او انتخابات د زون په سطح پکې وسولو. او ACL و چې 48 بازي کوونکو پکې ګډون کړی و، 12 کلبونه و، 10 تنه ملي او بین المللي پکې داوران ولو، او دا قهرماني اسیا لیګ ته لاره پکې پیدا کړله. تاسې سکرین باندې وینئ چې فوټسال په برخه کې هم یو تمریناتي کمپ موږ درلودل چې 6 پلیران ولو، 2 میاشتې هغوی کارنتین ولو، 4 مربیان ولو، او دا د ملي ټیم لپاره چې بالاخره وټاکل سو. الحمدلله په تیرو 20 کلونو کې د فوټبال ملي ټیم یا ملي لوبډله نه وټاکل سوې، او موږ وتوانېدلو چې په لومړي ځل باندې د فوټبال او د فوټسال ملي لوبډلې اعلان کړو. همدارنګه په راتلونکي کال کې به د 50 فدراسیونونو ملي لوبډلې انشاءالله العزیز لوبې کوي او اعلانیږي به. فټسوال د فوټبال د کوچنیانو
چې دا هر کال کیږي د کابل، هلمند، غزني، کندهار، بامیان، بلخ او 12 ولایتونو څخه 650 ماشومان او 170 مریبان او 7 ډاکټران راغوښتل سوي ولو چې دا د ارتقای ظرفیت لپاره هر کال کیږي. هم رمضاني فوټسال و چې 12 ولایتونو پکې ګډون کړی و، 1210 ورزشکاران ولو، 246 مربیان ولو او د جام رمضاني په نوم باندې دا لوبې وسولې. او لوګي برتر د فوټسال د کابل د ولایتو چې 22 ولایتونو پکې ګډون کړی و، 1210 پلیران ولو، 246 داوران ولو تر څو ملي ټیم انتخاب سي. سیمینارونه او ورکشاپونه هم سوي دي. زه فکر کوم کې وایم ډېر ده، که چا غوښتلو هلته سته، کیدای سي وروسته تاسو ته د هره کاپي وویشل سي. د ظرفیت د لوړوالي په برخه کې کله چې د افغانستان اسلامي امارت واګې په لاس کې واخیستلې، لومړی ځل و چې د ورزش اداره وتوانېدله چې د 34 ولایتونو رئیسان، امیرین کابل ته راوغواړي او هغوی ته سیمینار جوړ کړي چې خپله پالیسي ورته اعلان کړي او څه ډول په ولایتونو، ولسوالیو او کلیو کې ورزش مخته یوسي. همدارنګه د مرکزي او ولایتي سیمینارونو جوړول چې پخوا په وخت کې ډېره توجه نه وه سوې، د ورزش لپاره تر ټولو اړین سیمینار او ورکشاپ ده، تر څو پلیران، داوران په دې باندې پوه سي چې لوبې په څه ډول باندې کیږي او د هغه معیارونو مطابق یې مخته یوسي. په مجموع کې 12 سیمینارونه سوي دي چې د 34 ولایتونو پکې برخه اخیستې ده او 585 مربیان د فدراسیونونو او کارکوونکو کې برخه اخیستې ده. دا په کابل، قندهار، هرات، هلمند او نور ولایتونو کې سوي دي او تر ټول 14 ورځې وخت یې نیولی ده او هدف پکې د ظرفیت لوړوالی و. د بهرنیو اړیکو په برخه کې د ورزش اداره وتوانېدله چې تر پخوا ډیر سفرونه په دې یو کال کې وکړي. موږ 3 ځله قطر ته سفر کړی ده چې د نړیوال اولمپیک، فیفا او بیلابیلو ادارو سره هم لیدنې کړي دي. 2 ځله پکې ایران ته سفر سوی ده چې د ورزش د مسؤلینو سره لیدنې سوي دي او تاجکستان ته لوبډلې استول سوي دي او هلته مجلسونه سوي دي. 2 ځله دي، خو 3م ځل هم چې اوس فعلا هلته جریان لري. ازبکستان ته زموږ فدراسیونونو تللي دي، ګډون یې کړی ده په ناستو کې. هند ته 2 لوبډلې 2 ځله زموږ سفرونه سوي دي. یوه لوبډله راغلله او 2مه لوبډله په لاره ده انشاءالله العزیز. اندونیزیا ته سفر سوی ده. ترکیې ته 3 ځلې په لوبو کې ګډون سوی ده. روسیې ته چې له موږ سره د ورزش په برخه کې د همکارۍ وعده کړې ده، هلته سفر سوی ده چې د سرو زرو میډال راوړ. جاپان کې په لوبو کې برخه اخیستل سوې ده. پاکستان ته په لوبو کې برخه اخیستل سوې ده او د سرو زرو میډال راوړل سوی ده. کیوبا هغه ځای چې هلته پکې ډېر خلک وکړېدلو او زموږ ډېر ځوانان 14 15 او 10 کلونه د کیوبا په یو ټاپو ګوانتنامو کې بندانو. بالاخره موږ د اسلامي امارت په استازولي باندې کسان ورته ولیږلو. کرغزستان کې 2 ځله د فوټبال لوبډلو ګډون کړی ده. سعودي عربستان ته مو هیئتونه تللي دي. کوریا کې دا هغه څه دي چې په تیر یو کال کې 22 سفرونه سوي دي چې فوټبال، فوټسال، پینګ پانګ، مایوبینو برخه، تکواندو، کورش، سامبو، رستمي غیږ، ریزبي، سوکوهنې په برخه کې لوبې سوي دي. او وروستۍ هم ترکیې هیواد ته د بیلابیلو فدراسیونونو د ورزشکارانو ګډون و چې هلته د 50 هیوادونو ګډون و پکې او افغانستان ته په یو خاص ډول باندې او یو خاص پروتوکول هلته ځای ورکړل سوی و. د ترکیې هیواد او د اسلامي لوبو د پیوستون له مشرانو څخه زه مننه کوم.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې له لوري د اړیکو ساتلو او همکارۍ ژمنه سوې ده او نه یوازې نړیوال اولمپیک، آسیایي اولمپیک، خیریه اولمپیک او د قطر بهرنیو چارو وزارت د قطر اولمپیک له موږ سره ژمنې کړي دي چې انشاءالله العزیز په آینده کې به همکارۍ ته دوام ورکوي. ایران هیواد ته له کلونو وروسته د بدني روزنې او ورزش ریاست لخوا یو هیئت واستول سو، هلته ټاکنې وسولې او استازي او هلته یو کس ورته انتخاب سو. په تیرو 20 کلونو کې هڅه سوې وه په ایران کې په رسمي ارقامو باندې 50,000 ورزشکاران او په غیر رسمي ډول باندې 150,000 ورزشکاران په بېلابېلو لوبو کې مصروف دي. په تیرو کلونو کې هیڅ کله د ورزش اداره نه وه توانېدلې چې هلته منظم تشکیلات ولري یا منظم کسان ولري. موږ یو هیئت واستوی او پیلن موسی خدادادي صاحب چې د ایران د فوټبال له ټیم سره راغلی د کابل ته، هغه ورته نماینده وټاکل سو او یو بورډ ورته جوړ سو چې دا یو غټه لاسته راوړنه وله او انشاءالله العزیز د دې کال په اوږدو کې تمه ده چې په پاکستان کې هم همدغسې نماینده ورته ولرو د افغان مهاجر لپاره او په آینده کې په اروپا او نورو هیوادونو کې. د کرغیزستان جمهوریت د بشکک په ښار کې د مرکزي اسیا د فوټسال په سیالیو کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د 19 کلنو د فوټسال لوبغاړو لخوا دویم مقام وګټل سو. د اسیا کنفدراسیون د ورزش په برخه کې د سولې او ورزش د چارو د رئیس په توګه د افغانستان د کورش فدراسیون د رئیس ټاکل کېدل و. پکې د ایران هیواد ته د تکواندو د آسیایي لوبو د 11م دور د سیالیو کې د 3 افغان کډوال ورزشکارانو له لوري د برونزو 3 مډالونه ګټل و. د آسیایي کنفدراسیون په اجرایي بورډ کې د افغانستان د کورش فدراسیون رئیس غړیتوب پیدا کېدل و. د تکواندو د فدراسیون د 35 کسیز ټیم سفر د G1 په نړیوالو سیالیو کې چې د پاکستان په اسلام آباد کې و د سرو زرو مډال 1، د سپینو زرو 3 او همدارنګه د برونزو 3 مډالونه ګټل و. په سویلي کوریا کې ترسره شوه آسیایي لوبو کې د برونزو 3 مډالونه. د ترکیې هیواد قونیه ښار کې د اسلامي هیوادونو د همغږۍ د لوبو د مراسمو په څنډه کې د اسلامي ګیمز له مشرتابه سره لیدنه وه او د جرأت مډال ګټل و. ښه د عامه معلوماتو په برخه کې چې د نشراتو برخه ته الحمدلله د ورزش اداره ډیره ښه روانه ده او په دې برخه کې ویب سایټ لرو چې معلوماتي بانک یې جوړ کړی ده، معلوماتي او اطلاعاتي، همدارنګه اپډیټ او ورځني خبرونه پکې نشر کیږي. د بدني روزنه او سپورت عمومي ریاست د مرکزي ریاستونو د ټولو فعالیتونو د ویډیوګانو کلیپونه جوړول دي او په ټولنیزو رسنیو او ویب سایټونو کې خپرول دي. ټولو ولایتي او بهرنیو ورزشي فعالیتونو ته خبري پوښښ ورکول دي ترڅو هیوادوال او خبریالان ترې خبر سي او له موادو استفاده وکړي. د اونۍ د ټولو فعالیتونو ته په غږیزه او انځوریزه بڼه د اونیزو خبرونو په بڼه له ټولنیزو رسنیو څخه پوښښ ورکول دي. د عامه پوهاوي لپاره د بروشرونو چاپول دي چې وروسته به تاسو ته توضیح سي. د مرکز او ولایتونو په فعالیتونو باندې راپورونه جوړول دي. یوټیوب څخه د نړیوالو رسنیو لخوا د جوړو سویو راپورونه اخیستل دي. زما تمه ده چې رسنیو استازي زموږ د یوټیوب چینل تعقیب کې هلته په ښه کیفیت باندې ځینې کلیپونه نشر کیږي ترڅو له هغه څخه استفاده وسي. اداري فساد سره او د اصلاحاتو په برخه کې هم موږ ځینې کارونه کړي دي. موږ د تفتیش اداره لرو او ډیر زیات کار کوي. مالیار نیازی مسؤل ده چې د داخلي پلټنې پر اساس 2 موارد د داخلي کارونه څېړل سوي دي. کله چې موږ راغللو ټولو کارکوونکو او فدراسیونونو ته مو ویلو چې په 20 کلونو کې کوم څه سوي دي د هغې حساب موږ چا سره نه کوو. هر څه چې سوي دي نه دوسیه چاته جوړوو او نه حساب در سره کوو. خو له دې وروسته که فدراسیون یا هر څوک کار کوي هغه مسؤل ده چې جواب وي.
په تېره روبه کې موږ وتوانېدلو چې پیسې د فدراسیونونو په واک کې ورکړو، د دوی په خوښه مو ورته توضیح کړلې، خو ورته ویلو چې بیا حساب هم درڅخه غواړو. همدارنګه په اداري سیستم کې چې ډېر کم وخت د تېرې روبې پیسې باید په ځای باندې مصرف سوی وای، د دې لپاره 2 داخلي کارونه څېړل سوي دي چې په پایله کې 15 کسان څارنوالي ته معرفي سوي دي، 2 کسان منفق سوي دي او 6 میلیون افغانۍ د دولت د عوایدو حساب ته ورکړل سوي دي. په تیرو 20 کلونو کې د ورزش اداره داسې پاته سوې ده چې پر خپل ځان باندې بسیا نه ده، یوازې مصرفي اداره ده او له دې امله ډېر کم عواید لرو. موږ تمه لرو چې په راتلونکو 3 نه تر 5 کلونو پورې دا په یو عایداتي اداره باندې هم بدله سي او هر فدراسیون او کلبونه په خپلو پښو باندې ودرېږي. همدارنګه موږ وتوانېدلو چې د 1400 کال د وروستۍ روبې 4.5% بودیجه مصرف کړو، چې دا په ډېر لنډ وخت کې یو داسې کار و چې ما هم زړه ته نه ولیدلو، خو د مالیې ریاست حاجي مولوي صاحب عبدالودود حقاني او د دوی له ملګرو څخه مننه، همدارنګه تدارکاتو او له ټول ټیم څخه چې موږ وتوانېدلو په سم ډول باندې هغه مصرف کړو. تاسې وینئ پرتله څوک ده؟ چارت شته که نه؟ موږ د تیر لنډ بې خلاصه کوم چارت د اسلامي امارت په حاکمېدو سره 90% فعالیتونه او برنامې د پلان مطابق ترسره سوي دي چې دا اغېزمن ولو. کله چې موږ له تیر کال سره 1400 پاتې لوبې موږ ته پاته وې، تقریبا 20% هغه سوي ولو چې په یوه روبه کې یا تقریبا په 4 میاشتو کې موږ وتوانېدلو هغه 90% پوره کړو. همدارنګه د بدني روزنې او ورزش ریاست د کارونو لنډیز یو ځل بیا زه تاسو ته وایم. لومړی د تاسیساتو او ورزشي ځایونو په برخه کې د کابل د چمن وزري د تفصیلي پلان جوړول چې که چا غوښت هلته بیا وښیي چې دا یو ډېر غټ کار و، میاشتې کار پې باندې وسو. او د میرمنو لپاره د کمپلیکس د پلان جوړولو، د جمنازیمونو، سټوډیمونو او د بدني روزنې او ورزش ریاست د ولایتي ادارو د حکم اخیستلو. هر پلان چې جوړیږي یو کمپلیکس، خو اوس موږ وایو چې دا کمپلیکس ده، خو په دې باندې که یو غټه اداره کارونه کې، حتی پخوا به تاسې لیدلو چې په تدارکاتو کې د ښاروالي ځینې انجینري پلانونه په میلیونونو ډالرو باندې انجینري بخش ته ورکول کېدلو. موږ وتوانېدلو چې په 100 انجینرانو باندې دغسې پلانونه جوړ کړو. د اولمپیک له اسیایي شورا څخه د میرمنو د دفتر او د یو ځای لپاره د بودیجې غوښتل او یو پلان ورته استول، د طرز العملونو، مسودو او پالیسیو جوړول، د هیواد په ټولو ولایتونو او سیمو کې د ورزش د برنامو عملي کول، د ولایتي مسؤلینو، د فدراسیونونو، روزونکو، ورزشکاران لپاره د ظرفیت لوړونې پروګرامونه جوړول، د اړیکو د ټینګښت او پراختیا ورکولو په موخه بهرني سفرونه او د ورزشکارانو د هڅونې او ولایتي فعالیتونو څخه د نظارت په موخه داخلي سفرونه، د تشکیل اصلاح کول او په هغې کې 15% زیاتوالی. کوم تشکیل چې اوس موږ لرو، زه بیا هم مننه کوم، په 10 ولایتونو کې د ورزش اداره مدیریتونه ولو چې دا ټول د اسلامي امارت په راتګ باندې امیرتونو ته ارتقا وکړله. او د میرمنو په برخه کې تشکیل 45% موږ ته اضافه سو، چې دا هغه څه دی چې کیدای سي تر ډیره په تیرو 20 کلونو کې هم نه و سوي. دغه راز د معیوبینو، معلولینو، بې سرپرسته او په ټوله کې ټولو ورزشکارانو ته د مرستو راجلبولو او هغوی ته توزیع کول. د ترسره شوو فعالیتونو پایلې د ورزشکارانو فکري روزنه. موږ غواړو چې زموږ ورزشکار نه یوازې دا چې هغه لوبې وکړي، نه یوازې چې هغه بدن قوي کړي، بلکې هغه ته فکري روزنه هم ورکړل سي چې کله د لمانځه وخت سو لمونځ وکړي، د ستر عورت مراعات وکړي او په نړیوالو لوبو کې په سلام ویلو سره لوبه پیل کړي او همدا ورزشکار په راتلونکي کې زموږ د خاورې ساتونکی وي.
د ورزشي وضعیت ښه کولو هڅې او د هیواد سره د تړاو احساس او په نړیوالو فورمونو کې د هیواد بیرغ پورته کول. تاسې ولیدل چې په هند کې د افغانستان اسلامي امارت په لومړي ځل و چې هلته پورته سو او په لومړي قطار کې ایښودل سوی و. د ورزشکارانو او نندارچیانو لپاره د مناسب سپورت او تفریحي چاپیریال رامنځته کول، ورزشکارانو ته د سپورت بنسټیزو اسانتیاوو لاسرسی برابرول، د ورزشکارانو د ځان په سیاه کېدو په لور حرکت، د بدني روزنې او سپورت ریاست او د اولمپیک ملي کمیټې لپاره د دندو پیدا کول او د عاید ترلاسه کول، د هیواد د متوقع شرایطو په پام کې نیولو سره فعالیتونه په ښه توګه ترسره کیږي تر څو په هیواد کې د سپورت د ودې او پراختیا او د خلکو د وضعیت په ښه کولو اغېزمن وي. تاسې کلیپ هم ولیدئ او عکسونه هم ولیدلو انشاءالله العزیز. که بیا هم چا سره سوالونه و په لنډ ډول به ورته جواب وویل سي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جناب رئیس صاحب له معلوماتو یوه نړۍ مننه. اوس به د موضوع په تړاو د ژورنالستانو پوښتنې واخلو. دوه پوښتنې جناب رئیس صاحب یو ځای اخلو، که تاسې سره یادداشت کړئ یو ځای به بیا ځواب سره ووایي. دوه سواله یو ځای اخلو. د افغانستان کیمیا یوسفي په نوم یو ورزشکاري په ګډون لسګونه نورې ورزشکارانې د استرالیا ته انتقال کړي. دغه لوبغاړې په 2020 کال کې د توکیو په د منډې مسابقه کې برخه اخیستې وه. که راته ووایي چې تېر د تحول وروسته څومره ورزشکاران د افغانستان څخه وتلي دي، په دې کې څومره نارینه دي او څومره ښځینه شامل دي. بل افغان ورزشکارانو په مجموع کې تېر کال څومره میډالونه ترلاسه کړي دي. بل تاسو د دې کمپلیکس یادونه وکړه، تنه پلان مو جوړ کړی، عملي کار مننه ورور دغه نورو ته هم وخت ورسېږي. عملي کار یې پیل کوئ، څومره لګښت به پرې راشي او که نړیوال سره همکاري ونه کړي په دې برخه کې، نو ستاسو پلان څه دی؟ خیر اوسه. مننه. سید عمر له سلام وطندار نه. سلام وطندار رادیو نه. سید عمر سهار یم، سلام وطندار نه. مننه رئیس صاحب. د ښځینه ورزشکارانو په اړه پوښتنه وشوه. زه یې هغه نه تکراروم، بل اړخ یې راخلم. د اسلامي امارت له راتګ وروسته د ښځینهو لپاره تر اوسه کومه لوبه په لاره نه ده اچوله شوې. موږ د اولمپیک د ملي کمیټې په چوکاټ کې د ښځینهو ځینې لوبډلې لرلې چې فوټبال لوبډله وه، همدارنګه د بایسکل ځغلونې لوبډله وه. دوی اوس په څه وضعیت کې دي؟ په هیواد کې شته نشته؟ له هیواده وتلي که نه؟ او تر هغې چې دغه کمپلیکس ورته جوړېږي د ښځینهو د لوبډلې د لوبو لپاره، تر هغې به دوی څه کوي؟ بله مننه. بس چې دغه نورو ته مو وخت ورسېږي، ډېره بښنه غواړم. مهرباني رئیس صاحب. ټوله خبره همدا ده چې په ورزش او تعلیم تربیه کې د میرمنو په اړه باندې کیږي او سړی باید ووایي چې دا هغه څه دي چې انشاءالله العزیز په راتلونکي کې به کار پرې باندې کیږي او خدای داسې ورځ راولي چې دغه پوښتنې ډېرې ونه سي. دا په دې معنی چې یعنې حالات داسې چې موږ هغه څه چې په نظر کې لرو هغه ته ورسیږو. کله چې امریکا او ناټو وتل او څومره چې زه معلومات لرم، د پخوانۍ ادارې لومړی مشر یا که سړی وایي ډاکټر صاحب اشرف غني، د هغوی پلان دا و چې داسې یو خراب افغانستان موږ ته پرېږدي چې په هر ډګر کې راتلونکي اسلامي اداره له مشکل سره مخ سي. نو په دې لړ کې د ناټو امریکا الوتکې تاسې ولیدلې چې خلک ځینې راولوېدلو او دا به تلپاتی پیغور افغانانو ته وي چې ولې موږ داسې کوو چې بهرانیانو سره دومره محبت کوو. په دې کې د ورزش ادارې صدمه ولیدله او په ټوله کې تر ډېره زیاته هغه ورزشکارانې هغوی که ورزشکارانې ولې او که نه ولې، حتی کورنۍ هم د ورزشکارانو په نامه باندې انتقال کړی او ډېر یې وایستلو. د فیفا لخوا چې یو ځلې 210 کسان غالبا انتقال کېدل، چې ما پوښتنه وکړله دا ټول د فوټبال د پلیرانو یا د فوټبال د لوبغاړو په نامه باندې وتل. هغه اکثریت داسې خلک پکې وو چې کورنۍ یې وایستلې او د فوټبال غړي نه وو، خو دا انتقال سولو.
بیا په لکه تاسو چې ویل چې په اسټرالیا کې زه هر هغه لوبغاړی هر ورزشکار دا که داخل کې ده که په خارج کې ده چې هغه ته ستونزه پیدا کېږي زه پې باندې رنځېږم او د هغوی د ستونزې په حل کولو کې موږ له نړیوالو سره بحثونه کړي دي. ما په لومړۍ ناسته کې چې په نومبر 2021 کوله او دا اوس چې په جون 14 2022 کې د نړیوال اولمپیک او په تیر وخت کې د فیفا سره وه، زما غوښتنه ورڅخه دا وه چې تاسې افغان ورزشکاران انتقال کړل. صحیح ده؟ تاسې غواړئ چې افغان ورزشکارانو سره همکاري وکړئ، نو بیا هم ولې د البانیا، قطر او دوبۍ په کمپونو کې اچولي دي چې هلته نه ځای ورته شته نه سم خواړه شته. زه غواړم چې هغوی بیرته لوبو ته راسي. زما له دوی څخه اوس بیا غږ ورباندې کوم، تاسې رسنۍ ورته ورسوئ. کوم لوبغاړي چې له افغانستان سره ایستلي دي هغوی ته د کور ورکړي، هغوی ته د ځای ورکړي، هغوی د له کمپونو څخه وباسي، هغوی د نور له دې بېعزتي څخه خلاص کړي. که دوی غواړي چې له ورزش سره همکاري وکړي یا دوی په دې خاطر ایستلي وي چې هغوی ته مسؤل او ښه ژوند سي، نو له کمپونو څخه دې وباسي. زه تمه لرم چې نړیوال به په دې باندې دغه وکړي او کاشکې زموږ لوبغاړي وتلي نه وای. عزت په افغانستان کې ده، زموږ لوبغاړی قهرمان په افغانستان کې ده. دا که بهر ځي همدغسې به وي لکه په البانیا کې هم کې. زه پې باندې خفه یم، زه پې غور نه ورکوم، یقینا پې خفه یم. او تاسې پوښتنه کولی شئ نړیوال اولمپیک او فیفا چې دا هغه دوه غټ مرکزونه دي. نړیوال اولمپیک د ټولو فدراسیونونو مشري کوي او فیفا د فوټبال فدراسیون مشري کوي. ما په وار ورڅخه غوښتي دي چې زموږ لوبغاړو ته سم ژوند برابر کړئ تر څو هغوی بیرته زموږ د ملي ټیمونو غړي په لوبو کې ګډون وکړي او بیرته به یې زه لوبو ته راولمه که دغسې زمینه مساعده سي. دا نو اوس په نړیوالو پورې اړه لري چې څنګه کوي. زه فکر کوم چې حل سوال او څومره میډالونه متاسفانه چې هغه لوبغاړي چې هغوی کدرونه وو تکړه ولو هغوی ایستل سوي دي او امید دی چې بیرته خپل هیواد ته راسي. موږ په تیر یو کال کې هغه ډول میډالونه چې باید لاسته راوړل سوي وای نه دي لاسته راوړلي. اوس به یې له سره شروع کړو. یو څوک چې ملي ټیم ته رسیږي دا همداسې ده لکه سړی چې ښوونځی وایي بیا پوهنتون ته ځي بیا ماسټري اخلي او بیا دکتورا اخلي. دکتورا هغه څه ده چې ته میډال راوړې. حد اقل 15 کاله باید له ورزشکار سره کار وسي چې هغه بیا ملي ټیم ته لاره پیدا کړي، هغه په ولایت کې لوبې وکړي، هغه په زون کې لوبې وکړي، بیا مرکز ته راسي، بیا وروسته اسیا یا ګاونډیو هیوادونو لوبې کې ګډون وکړي، بیا په اسیایي لوبې کې ګډون وکړي، بیا په اولمپیکي لوبې کې ګډون وکړي. یو شی له رسنیو څخه زه دا هم غواړم کوم خبر چې تاسې نشر کوئ چې یو څوک قهرمان جوړیږي یا میډال راوړي هغه د تربیت بدني او اولمپیک له رسمي پاڼو څخه اخلي. یو څوک که ځي یوه لوبه له یو چا سره کوي دا په دې نه قهرمان کیږي. ځینې جعلي لوبې کیږي، ځینې داسې لوبې فکس لوبې کیږي چې په روسیا او په دوبۍ کې دا کارونه کیږي. پیسې یو لوبغاړي ته ورکول کیږي، هغه ځان ورته دغه کوي او بیا دا ځان ته قهرمان وایي چې د تیر جمهوریت په وخت کې دا کار سوی ده. دوه داسې کسان چې هغوی هیروګان بلل کېږي جعلي لوبې ورته جوړې سویلې. زه تمه لرم چې هغوی هم نور له دې نه پرهیز وکړي او ونه غواړي چې نور د هغوی نومونه زه بیا افشا کړم. که بیا هم دغه جعلي لوبې کېږي او څوک غولول کېږي زه د دې مخه نیسم او له رسنیو مې تمه ده هر هغه خبر چې د قهرمان په نامه باندې ورکوي هغه باید د تربیت بدني او اولمپیک له رسمي ادرسه ورکړي او نور دغه جعلي لوبې له منځه یوړل سي. ښه دوم سوال چې ښځینه لوبغاړي ما وویلو دا اکثریت ډېر فشار په دې و چې دوی ښځینه وباسي. لکه تاسې زه وینم چې ژورنالستان څومره که دا مقایسه کوي کیدای سي 80% به ښځینه ژورنالستانې وتلي او 10% به نارینه وتلي وي. ډېره توجه د غرب همدې خواته وله. نو په دې برخه کې هم موږ پیلن دپاره نه په تیر وخت کې یو ځای ورته جوړ سوی ده او نه هغه ملي ټیمونه لرو. امید دی که نړیوال له موږ سره همکاري وکړي چې موږ د میرمن لپاره یو مسؤل کمپلیکس ولرو چې په دې کې تقریبا 3 میلیونه ډالر لګښت لري او که دا جوړ سي متاسفانه چې تر اوسه یې ژمنه نه ده راته کړې. دا نو اوس په نړیوالو پورې اړه لري. دی چې ما ته وایي چې چیرته ده د میرمنو سپورټ یا ولې یا سره کم
کمپلیکس دې راته جوړ کړي چې کله یو کمپلیکس 3 میلیونه ډالر ډېر کم شی ده او دا پخوا په یو پروژه کې په سلګونو میلیونونه دی فساد کوو. اوس دغه یو کمپلیکس ګوري دا د دې دپاره ده چې تبلیغات وسي. که تبلیغات نه کېږي یو کال کېږي ما ورته ویل دي چې راسئ تاسې دلته یو کمپلیکس جوړ کړئ. 3 میلیونه نړیوالو تېر شی دی خو نه کمپلیکس جوړیږي او نه دغسې یو مسؤل ځای پیدا کېږي. د تبلیغاتو لپاره هم دا خالیګاه همداسې پاته کېږي. تمه ده چې یو وخت به همدغسې یو کمپلیکس موږ ولرو. او د چمن حضوري لپاره موږ 270 میلیون افغانیو ته ضرورت لرو. امید دی چې نړیوال یا افغان سوداګر په دې برخه کې را سره کار وکړي او هغه وروستی چې ماته اوس معلومات راغی په تیر کال کې 14 میډالونه موږ راخیستي دي چې په دې نیستۍ کې په دې خراب حالت کې چې خلک رانه ایستل سوي دي او چا توقع نه لرل چې ورزش په دې حالت کې پاتې سي. 14 میډالونه فکر کوم غټ رقم ده. ډېره مننه. یوه پوښتنه پاتې ده د طلوع نیوز. خپله پوښتنه لنډه مطرح کړئ، وقت کم ده. سلام، ممنون از اینکه فرصت دادین. من فقط 2 پرسش از شما میپرسم. ای که کمیته بین المللی المپیک هشدار داده و گفته اگر بانوان ورزشکار افغان داخل افغانستان فعالیت آغاز نکنه ورزش افغانستان به تعلیق در میآید. گفتنیتان در این رابطه چی هست؟ و یکی 1 سال پیش شما با طلوع نیوز یک مصاحبه داشتین و گفته بودین که یک چارچوب برای فعالیت بانوان ورزشکار ایجاد میکنین. آیا این چارچوب می کامپلکس ها است؟ اگر بله، این هزینه خیلی هنگفت کار داره. 1 سال است بانوان ورزشکار داخل افغانستان فعالیت نمیکنند. تا ساخت این کمپلکس ها شما چی کار میخواین انجام بدین که اونا دوباره به فعالیت آغاز کنند؟ ممنون شما. تشکر. نړیوال ټولنه تر اوسه پورې موږ ته نه دي ویلي چې د افغانستان اولمپیک ملي کمیټه دې په تعلیق کې ولویځي، ولې د هغوی غوښتنه دا ده چې ښځینه ورزش او دا ځل د دې نه هم لوړه وله چې هغه زما په واک کې نه ده، داسې معلومیږي لکه بهانه چې سړی کوي. ما ته ویل چې تر څو د ښوونځیو مشکل نه وي حل سوي کیدای سي په ورزش هم تاثیر وکړي. او ورزش یو غیر سیاسي اداره ده. متاسفانه چې مال ته ورته ویل چې ورزش له سیاست سره مه ګډوئ. که تاسې د ښوونځیو مسله هم په ورزش پورې تړئ او بیا دا د تعلیق لپاره یو دلیل جوړوئ نو دا غیر عادلانه ده. زه تمه لرم چې تاسې هم په رسنیو کې په دې باندې همکاري وکړي. نړیوال اولمپیک یا نړیوال دی سیاست ورزش سره بیل کړي. ورزش دی په سیاست پورې نه تړي. د ښوونځیو مسله چې ده هغه په تعلیم تربیه پورې اړه لري او ورزش پورې هیڅ اړه نه لري. ولې موږ غواړو چې په تعلیم تربیه کې هم مسلکي او فني ورزش ته وده ورکړو. او دا چې کوم چارچوب ده یا څه رقم ده هر مشکل حل لاره لري. او په اسلام کې هم داسې نه ده چې د میرمنو لپاره ورزش بند ده. کله چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر شیخ خالد صاحب یو غونډې ته وینا کوله د اولمپیک ملي کمیټې په ودانۍ کې، هغه واضح وویلو چې په ورزش کې د میرمنو لپاره بندیز یا ممانعت نشته. ولې ځینې مسایل دي چې هغه په نظر کې ونیول سي. زه قطر هیواد ته ولاړم، هلته د میرمنو لپاره ځان ته اولمپیک و، ځانګړی اولمپیک و او هلته هیڅ نارینه پکې نه و، یوازې ښځینه ولې. پیردار هم پکې ښځه وله، رئیس هم ښځه وله، د روزونکي هم ښځې ولو او یو ښه ایډیا وله. نو ما نړیوالو ته وویلو چې قطر دغسې یو هیواد ده، هغوی په همدغه رقم باندې یو دغه لري. او قطر تر 2000 کال پورې نړیوال اولمپیک کې ښځینه اشتراک نه کاوه. د هغوی کلتوري مسایل ولو، نور مسایل و. ایران هم دغسې مسایل ولو. اوس زه بیا هم وایم چې موږ غواړو چې یو کمپلیکس یا د ښځو لپاره ځانګړی اولمپیک ولرو. که په دې کې نړیوال همکاري وکړي هماغه وخت به بیا ورباندې خبره کوو. ډېره مننه د اولمپیک د ملي کمیټې محترم رئیس صاحب، د پنل غړو او ټولو ګډونوالو نه. زموږ خبري ناسته پای ته ورسېده. پاتې ورځ مو بخیر.